الرحیم په ټولو ناوال خو نن په دغه سوګوار ماحول شي، نن په دغه غمجن ماحول شي چې د وزیرستان د ګوټ ګوټ نه څومره خلک روغلي یستی، د ټولو مې شکریه ادا کوي د عبدالرحمن د طرف نه، د دغه کلي د طرف نه، د ټول قوم د طرف نه. د هغې نه بعد د میږ ملګري چېرته هغه داسې واقعه کېږي میږ جلسه غکي، جلوس غکي، احتجاج کی او دا خبره په جواته کېږي چې د کیم په دا حالات په دا وطن شراون حالات دي چې دا ویلې جوړ شوي دي، چا جوړ کړي دي، اسباب یې څوک دي. خو نن زه سپیشل و د مشرون ته ویایم چې دا د ملک رئیس خان جنازه یش یدو میش توس یې ټول ویني. بیا سپیشل د مشرون سپین ږیري چې څومره یستی، د پګړول کسون چې څومره یستی، ټول یې وینستی چې دا ځي یشتی. ده نه یې چا سره باد وي، نه یې ذاتي بادي وه، خو یوه کیسه راونهدو په دغه وطن ښې چې پلونکی نه معلومه وویشت، پلونکی نه معلومه وویشت. نو و دا سپین ږیري ته، و دا مشرون ته، و دا شملاور خلک ته نن میږ یو سول کی، یو خواست کی وته، مینات کی وته چې توس د میږ سره ملګري شستی. میږو یا مړه کو یا ومونه کو مړه، خو توس د مشرون چې یستی رزونه مو وژني. آیا په دا باندې د قوم یا د مشرونو توس داسې خوښه دو چې میږ دا هره ورځ د وزیرستان خواندې ماندې په ژاړو وي او د میږ دا یو مشر په ګیلې ویشت شي او دا پته دا نه لګي چې چا مړ دی ویلې یې مړ دی. توس دا خوښه دو توس سره دوله داسې مړه ورکېږي. د پښتانه په وطن ښه مړي په دوه کیسه باندې دي، یو د چا عزت لیټ کړی وي، یو د چا مځکې نیولې وي ناجایزه. په دا نادولې د پښتانه په وطن ښه د هرې کیسې خپل روایات دي، خپل اصول دي. خو دا کومه کیسه دو چې په لیار ښه سره د دغه دا د وردول کسون دا ځي ویلوړ دي. دوی د چک پوسټ سره، دوی د چک پوسټ سره د تیرې شیشه ګاډه ارڅي ملک رئیس خان په ګیله ولي. آیا دوی په چک پوسټ باندې امیر وزلیل اول ته ویلوړ دي که دوی نرڅه کسي په دغه چک پوسټ باندې؟ دا د دغه مشرونه نه د میږ خواست دی، د میږ ریکویسټ دی، سول دی تاکي چې و مشره ثابت ته ټارګېټ کېږي، بله ورځ د بل ټارګېټ کېږي، بله ورځ د بل ټارګېټ کېږي. په دغه وطن ښه یوه پالیسي دو جنګي چې یو کاروبار یې لګیا کړی دی په دغه وطن ښه. نو په چار دادو زه خبرې نه وژدیاوه، جنازه یې ایښېدو. خو مشرون چې څه رایستی په دا خبره سوچ وکیستی. زه ډېره لویه بخښنه غواړم که د مونه چږه ټیټه کیسه شوې وي، د چا خاطر پې درین شوی وي، کته یې نه مو په دغه انداز نه وي کړې. خو مشره سوچ وکړه، په کاروره سوچ په وکړه، په آرام سوچ په وکړه. میږ اثر وتلی، خو زه ویایم چې میږ سره ملګرتیا وکړې چې مزید میږ نیر لا شینه ونه خوري. مهرباني.